کله ناکله په انسان باندې دا ټوله ځمکه تور تم سي او له هرې خوا نه پې دروازې بندې سي چې هر څه کوي که نه یوه دروازه هم نه خلاصېږي چې هر څه کوشش کوي هیڅ هم نه کېږي هیڅ هم په لاس نه ورځي نه چیرته ورته وظیفه پیدا کېږي نه کار نه مزدوري نه چیرته غریبي نه خپل کاروبار کولی شي لاره ورڅخه ورکه شي چې الله زه اوس څه وکړم او داسې له هرې خوا نه راګیر شي چې بیا ورته د وتو لاره نه معلومه دا حالت که په تا باندې وي او راغلی وي الله دې نه کړي نو دا ویډیو ستا لپاره ده دا صرف ستا لپاره نه ده بلکې زما لپاره هم ده زه هم په همدغسې حالت کې راغلی یم بالفعل په همداسې حالت کې قرار لرم چې وظیفه مې له لاسه ورکړې ده کاروبار مې معلوم نه ده مکتب مې شروع کړی ده هغه هم په تاوان کې روان ده او وضعیت سخت ګډوډ ده الله جل جلاله دې په ما باندې بیا په تا باندې خصوصي رحم وکړي خو ما کوم کارونه کړي ما فقط دغه 2 کارونه کړي دي چې تا سره یې غواړم شریکول غواړم دغه 2 کارونه تا سره هم شریکول غواړم ما ته خو ډېره ګټه کړې ده شاید الله جل جلاله تا ته هم ورباندې ګټه ورسوي او تا ته هم ګټور تمام کړي انشاءالله دا ډېرې ګټورې خبرې دي لږې درته واضحه کومه ستاسو دا ژوند به انشاءالله په دغه خبرو باندې بدل شي اولنی کار چې ما په خپله باندې کړی ده هغه دا ده چې خپل احساسات خپل فکر خپل ذهن می آرامه کړی ده او دا مې په خپل واک کې نیولی ده کنټرول کړی مې ده کله چې انسان له ډېرو سختیو سره لاس و ګریوان شي او مخامخ شي که نه نو بیا دا انسان یو دم خفه شي او غمجن شي سوچونه او فکرونه او خفګانونه دی دا فکر کوي چې دا ټولې دنیا بوج زما په دې اوږو راپروت او په دې ټوله دنیا کې هم دا زه بدبخته او غمجنه او همدغه رقم په دې بد حالت کې قرار لرم دی هر وخت بس په منفي فکرونه ورته ورځي ولې ما سره دا پلان کوي کومک نه کوي ولې زه داسې تنها یم ولې مې دا حالت داسې خراب ده او شکایتونه او فریادونه او غمجن ناست ده او کله زړه ورځي او کله زړه مې په تنګ ده او زړه مې خفه ده او دا ده او کله یو طریقه کوشش کوي چې ځان آرامه کړي او کله په بده طریقه باندې نو دا ډیر یو بد حالت ده که چیرته سخت راغله کوشش وکړئ په اول قدم کې تر هر څه د مخه د خپل فکر په کنټرول کې او په واک کې وساتئ یعنی د خپل احساسات له لاسه مه ورکوئ صحیح شوه دغه بد فکرونه د منفي فکرونه تا ته ګټه نه رسوي نور دې هم پسې خرابوي نور دې هم پسې بربادوي نور دې هم پسې غورځوي نور دې هم کمزوری کوي تا ته غواړې چې کمزوری شي ته غواړې چې ضعیفه شي ته غواړې چې نور هم پسې خراب شي آینده دې برباد شي نه نو چې نه غواړې لطفا دغه منفي فکرونه له ځان نه وشاړه لرې کړه سهار راجیګ شي خیر و خیرت الحمدلله سالم روغ جوړ د الله جل جلاله شکر ادا کړه الحمدلله ووایه نو دا سنت طریقه هم ده چې سړی باید دعا شروع دغه رقم کې الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور الحمدلله دی الله شکر ده چې بیا دې زه ماته نوی ژوند راک نو ښایسته ورځ پیل شوه ته خوشحاله شه او له سحر نه دا غمونه مه شروع کوه دغه منفي فکرونه او سوچونه مه شروع کوه بس خوشحاله شه او دا ووایه چې انشاء الله زه کامیابه کیږم انشاء الله زما آینده به روښانه وي خیر ده دا حالات جګې او ټیټې دا په انسان راځي یو طبیعي خبره ده خو موږ تاسو خو به داسې نه کوو چې د خپل صحت او خپل ذهن او دا هر څه به بربادوي خو به نه کوو که نه بلکې کوشش به کوو چې دا توازن په ژوند کې وساتو او د خپل شخصیت له لاسه باید زر تر زره ورنه کړو د خپلو فکرونو کنټرولول ډیر مهم دي که موږ تاسو دا کنټرول نه کوو نو زموږ ستاسو ورځ تر بلې نور هم خرابیږو ورځ تر بلې شکست خورو بالاخره یو وخت کې به مایوسه کرار ناست یو د هیڅ یو شي به نه یو هیڅ یو شی به زموږ له لاسه نه کېږي هیڅ یو شی به له موږ نه جوړ نه شي ټول خلک به راپورې خاندي نو دا زموږ ستاسو هر لحاظه ژوند بربادوي بیا به نور خلک هم له موږ سره په تنګ وي نو مهرباني وکړئ له اول نه خوشحاله شئ مطمئن شئ د الله شکر وباسئ آرامه مطمئنه دا ومنئ چې دا حالت راغلی ده او انشاءالله دا حالت به بدل شي هیڅ خبره نه ده خیر ده په ژوند کې دا حالت په هر چا باندې راځي په ما باندې که راغلی ده نو څه خبره ده نو له هر څه نه مخکې دا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو خپل فکر ذهن دا په توازن کې وساتو او ګډوډ نه شو ذهني لحاظ باید ګډوډ نه شو دویم مهم کار هغه دا ده چې قرار مه کښېنه زه څه کوم دا چې زه بیکار یم سهار وختي ځم له ټولو کارمندانو نه مخکې زه اول
قدم کې ځان رسوم. مکتب ته مکتب په تاوان کې روان ده، سراسر تاوان. ماشومانو جنجالونه، لانجې او هر څه ته زړه خوړل او کش و ګیر او قیسې، استادانو کنټرول او مدیر او بل چوکیدار، دا ټول زه کوم. او تر ټولو آخر کې بیا زه راوځم، زه قرار نه کېدم. دا نه وایم چې بس وظیفه لاړه او بس اوس به قرار کېنم او زړه به خورم او بس غمونه به کوم او سوچونه کوم او دا ولې زما ته جواب راکړو، دا ولې رخصت کړم او د ما سره دا وکړل او هغه یې وکړل او ولې داسې شوي وای داسې به نه وشي. له دې نه آخر څه شی جوړېږي؟ د الله بندګانو چې ټول عمر دا زړه ته وخوري، دې نه به څه جوړ شي؟ نه، زه الحمدلله راوځم، سهار وختي راوځم ان تر مازدیګره پورې. او صحیح ده چې پیسې ماته اوس فی الحال په لاس نه راځي، هېڅ هم ګټه نشته، خو آینده به انشاءالله وګټم یو څه شی، یو څه به وشي که نه انشاءالله. له احتیاج نه به خلاص شم او کار به مې انشاءالله روان شي. نو تاسو هم دغه رقم چې کله بیکاره شوئ یا وغورځېدئ، الله مه کړه، یا وضعیت هم بالکل خراب شو، له هرې خوا نه تورې تیارې وې، هېچا لاس نه درکاو، هېڅ خبره نشته. په خپله راولاړ شه او له وخته له کوره راوځه او هڅه وکړه او کار وکړه او زحمت وباسه، منډه ترړه ووهه. ګورئ پوهان څه خبره کوي؟ پوهان دا وایي چې انسان یوه ورځ سستي وکړي، یوه ورځ سستي وکړي، نو دا مطلب دا چې د یوه میاشت مکمل دی به ځورېږي، دی به یوه میاشت تاواني کېږي. چې یوه ورځ دی غفلت وکړي، دا داسې ده لکه 10 ورځې دی چې غفلت کړی. یوه ورځ دی چې په سوچونو او تشویشونو او غمونو کې تېره کړه، دا داسې ده چې لکه مکمل میاشت دی چې په غمونو او تشویشونو کې تېره کړې وي. نو غفلت مه کوئ د الله بندګانو، یوه ورځ هم مه ضایع کوئ. یوه ورځ چې ته ضایع کړې لکه یوه میاشت چې ضایع کړي. یوه ورځ دی چې اخوا دې خوا او په بېمعنا سوچونو او فکرونو کې ځان دې خراب کړي، د دې یوه میاشت به ته ضرر وینې بیا. دا دومره غټ تاوان دی لکه یوه میاشت چې تا تاوان کړی. نو لطفا قرار مه کښېنئ. که چېرته ته راولاړ شي د ورځې فقط 50 افغانۍ مو وګټئ که نه، والله دا تا ته بهتره ده تر دې چې ته کرا کور کې ناست یې او ټوله ورځ جنګونه، لهنجې او کش و ګیر او زړه خورې. دغه درته غوره ده. د ماشومانو پیسې هم چې ته وګټې که نه، په کابل کې ماشومان چې موټر ډکوي هغه هم په دې باندې قناعت نه کوي. هغه څوک چې منډۍ کې ګاډۍ چلوي که نه، هغه هم په دې باندې په 50 افغانیو نه کم تا سره نه ځي چېرته. 50 به ورته ورکوي، بیا به هغه تا سره سودا وړي. صحیح شوه؟ په یو وار باندې. نو هغه هم په دې باندې د ورځې قناعت نه کوي. دغه که ته وګټې که نه، دا تا ته غوره دي له سستي نه، له زړه خوړلو، له جنجالونو، له کش و ګیرو، د آینده له خرابوالي نه، دا تا ته ډېر غوره دي. فقط دومره مهرباني وکړه چې ډېر ځان غټ غټ مه کوه او مه په دې خوبونو کې وخت ضایع کوه چې یاره داسې یو چوکۍ وي او زه باید دا له ما له شان سره نه ښایي او داسې باید زه ناست یم په چوکۍ باندې او زه باید آرامه واوسېږم او بس خلک زما قدر وکړي او ما ته لاس په نامه ولاړ وي او صاحب او سیب او محترم راته ووایي او رئیس راته ووایي او مدیر او پلانکی. د دې قصه کې مه اوسېږي. بس کار ته کار ووایي، الله مهربان دی، انشاءالله زحمت وباسئ. 1 کال 2 کاله هېڅ خبره نه ده، څو وارې هم راوغورځېدې هېڅ خبره نه ده، خو انشاءالله ستا آینده جوړیږي او له دې ناامیدي او مایوسي نه به دې ځان ساتلی وي. هم به انشاءالله خوشحاله ژوند ولري او هم به انشاءالله آینده ستا روښانه وي. خو که ته کېناستلې، فکرونه دې شروع کړل او په آرام راحت باندې کېناستې، نو په یاد ولره چې تر ټولو زیات به ته ځورېږي، تر ټولو زیات به ته کړېږي او خوشحالي به هم په لاس در نشي، آینده به دې هم جوړه نشي. په دې هیله چې انشاءالله دغه په خبرو باندې عمل وکړئ. ما هم تر ډېره دمه عمل ورباندې کړی ده. زموږ ستاسو ټولو ژوند دې الله جل جلاله جوړ کړي او الله جل جلاله دې هغه څه موږ تاسو ته په خپل ژوند کې راوښیي چې د خوښۍ او د نیکمرغۍ سبب وګرځېږي.